الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. پادی سلورما سفارے کے دا سورہ آل عمران دا 128 129 یوسل اتیشم او یوسل نیشم نمبر آیت مبارکہ. سلورما پارے کے دا سورہ آل عمران دا یوسل اتیشم او یوسل نیشم آیاتنا. پادی آیاتنو کی مجموعی سربانی دا ذہن سازی دا او دغرنګ د دې عقیده او د نظری جوړول دي چې یا ساته په کائناتو کې چې دا څه کیږي بره او ښکته کاغه جنگونو دي او کاغه مرګ جوړ لدا کاغه عذابونه او زلزلې او تندرونه دي سیلابونه دي او دغرنګ چې هر قسم حالات چې راځي نو پرې د دې واک او اختیار صرف او صرف د رب العالمین سره دی. الله د دې متصرف دی، الله د دې نظام چلوونکی دی. نو آیت کې مقصد دا دی چې نفي تصرف عن النبي صلی الله علیه وسلم، الله سبحانه و تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم نه تصرف نفي کړی چې پیغمبر سره هم د دې واک او اختیار نشته دی. پیغمبر هم د چا د مرګ یا د ژوند یا چا ته هدایت کول یا نه کول یا څوک اسلام سره وصل او داغه په زړه کې د ایمان توفیق او د توبې اچول دا اختیار د پیغمبر سره نشته دی. دا اختیار د یو ولی سره د یو نبی او د مرسل سره نشته دی. دا واک اختیار صرف او صرف د رب العالمین سره دی. الله د خپلو بندگانو په صلاحیت او اهلیت باندې پوهیږي چې چاته هدایت کول پکار دی چاته نه. لکه دې آیاتونو کې به ته وګورې نبی صلی الله علیه وسلم به یو درې کسانو ته خیرې کولې په مانځه کې، یو میاشت ته خیرې کولې. عبدالله بن عمر ویلي دي رضی الله عنهما وایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم اورېدل واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم بدسار فمانزكي دركونا بعد تزيم ركعة دسيري اللهم لعن على حارس بن هشام وسهيل بن عمر وصفان بن أمية. يا الله صفان بن أمية باني فحارس بن هشام باني فسهيل بن عمر باني لعنتك. عجبا اشنا خبره دره چې د درې وړو کسانو ته رسول الله صلی ایمان توفیق ورکو او توبې ویستل او سي مسلمانان شو. نو د دې نه دا معلومیږي چې موږ او تاسو سره دا واکه اختیار نشته چې د چا د جنتي کېدو د جهنمېدو فیصله وکړو. الکه پلانې جنتي او پلانې جهنمي او یو ګناه کو بزه تبا او غره شو داسې بنه کې دا بنوي تر څو پورې چې د چا خاتمه په ایمان یا په کفر باندې نشي وي. بلکې عجبه خبره ده تاسو او موږ ځان ته وګورو غالبا موږ چې چا په باره کې کومه غلطه خبره وکړو هغه خبره په موږ کې راښکاره کېږي، هغه غلطي هغه خطایي غالبا بیا زموږ خپله کېږي. نو دې آیاتونو کې دا ځینسازي ده. د دې وجې نه الله پیغمبر منع کړی دی چې چاته خیرې مه کوه. عجبه ناشنا ځینسازي ده په دې آیات کې. لکه ویلي دي ستا دپاره دا اختیار نشته دی. د دې آیاتونو د شان نزول په باره کې دا هم راغلي دي وایي بنو لحیان یو قبیله وه، دې مشرکان او کافرو. نو دې نبي صلی الله علیه وسلم ته رالل دا بنو لحیان او دې ویل زموږ له کوم او قبیلې ایمان راوړی دی خو ناپوهه دي. نو ته موږ سره څه کسان ولېږه قاریان چې هغې زموږ د قوم ته د قرآن او د اسلام تعلیم ورکړي. نبي علیه الصلاة وسلام سره هغې قاریان ولېږل چې کله دوی په لاره باندې تلل نو په لاره کې حوزیل قبیله چې راورسېدله نو دې بلحیانو ته اشاره وکړله، دوی سره جاسوسي او سیډي وکړله. ویل دا کسان موږ په دوکه باندې راوسول ویې ولئ او ویې وژلئ. نو په دې کې چې کوم دی دا کسان هېڅ دا قاریان یې راګیر کړل. یو قاري چې دی یو مجاهد او مسلمان هغه صرف پوخان سره ول هغه ترې بد شو او دا نور یو کم اوې کسان هېڅ شهیدان کړ په دوکه باندې. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبر ورسېدو نو ډېر سخت خفه شو او په هغې باندې یو میاشت پورې به خیرې کولې او په مانځه کې به ویلې چې اللهم لعن على رعلا وزکوان. یا الله په لعن
قبیله باندې او په زکوان باندې او په بنو لحیان باندې په دې باندې لعنت وکړه او عصي او په عصي قبیله باندې عصت الله ورسوله ځکه د الله د رسول خلاف یې کړی نو یو میاشت پورې دا خیرې کولې نو الله سبحانه وتعالی دا آیاتونه راولېږل چې نه دې ته چې کوم دی خیرې مه کوه ځکه دې کې بعضې خلک وروسته دي چې هغې ته به الله د ایمان توفیق ورکوي هغې به توبه وباسي د هغې نه به ښه خلک جوړېږي هغې کې یو استعداد او صلاحیت ښه دی نو دې نه دا معلومېږي که مصیبت در باندې راغللی نو په هغې کې د الله څه پټ حکمتونه د واره سره مه مرورېږه او د واره سره د الله سبحانه وتعالی نه ګیلې مه کوه انس بن مالک ویلي دي وایي دا آیتونه په هغه موقع باندې راغلل چې کله په احد په جنګ کې نبي صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک هغه شهیدان شو او د مخ مبارک نه وینې روانې وې او دغه رنګې نور زخمي شو نو د خپل مخ مبارک نه هغه وینې صفا کولې او د خپل قوم ته خیرې کولې او دا یې ویل چې لن یفلح قوم شجوا نبیهم وهو يدعوهم الى الله عز وجل داسې قوم به څنګه کامیاب شي هغې به څنګه فلاح او کامیابی ته ورسېږي داسې قوم داسې خلک به څنګه ښه ورځ بې مومي چې هغه خپل نبي زخمي کوي او حال دا دی چې دا پیغمبر دوی ته څه بله غلطه خبره نه کوي الله ترې راغواړي نو دا خیرې چې کله کولې الله سبحانه وتعالی دا آیتونه راولېږل ګوره دې خبرې ته الله رب العالمین نبي ته وایي کافر ته خیرې مه کوه ځکه چې دې کې چې کوم دغه کافر چې هغه نبي زخمي کړی دی خو دا په بعضې موقعو باندې د هغې به خپل حکمتونه دي او دغه رنګې د هغې خپل مواقع دي بعضو ته خیرې کولی شي او بعض دی چې کوم دی نه شي کولی لکه دې زمانه کې چې کوم دی اوس د یهود چې دي اسرائیل دوی د مسلمانان او راګیر کړي په دې فلسطینیانو باندې ظلم کوي زه اسلام خو یو طرف ته که اسلام درکنار خو کم از کم چې د بشریت او د انسانیت ته اخر خو یې ساتلی وي په بشریت او انسانیت کې د قانون دی چې چا باندې به د رزق او د خوراک اسباب به نه بندې او به د لوږې نه وژنې اهل علم ویلي دي چې کمسته سړی به د دې نه پېژنې چې کله دې ورسره جګړه راغله او ورانې رالې نو دوه طرف ورباندې ګزار کوي یو دا دی چې د کوم طرف نه تا باندې رزق راځي هغه به در باندې بندوي چې لکه دله خوراک کاک مو ورکوه دله چې کوم دی د چی وله مو ورکوه دله چې کوم دی فلانې شی د خوراک مو ورکوه د خوراک هغه لارې در باندې بندول او بل دا چې څه په عزت او په ناموس باندې بمله کوي دا د پریوتې سړي ده چې کوم ساقط انساني دا کار کوي ساقط خلک دا کار کوي نو دې یهود نصارا ته اوس دې زمانه کې وګوره زه جنګ ولکه یو طرف ته چا سره چې جګړه ده خو دې ماشومانو دې زنانه و بیا دې باندې خوراک بندول دا په هېڅ قانون کې نشته دی په بین المللي قانون کې هم دا نشته دی د جنګ خپل اصول خو دا یهود نصارا د دین تجاوز کوي الله سبحانه وتعالی دلته نبي ته چې دې ته خیرې مه کوه دا خبره الله ته خوښه رانله او الله نبي منع کړو د دې نه چې داسې سوچ مه کوه دا د الله اختیار دی چې څوک خلاصي او فلاح او کامیابي وي او څوک چې کوم دی ناکامي ځکه مالک یوم الدین الله دی د هلاکت او د بچاو د هدایت او د کفر او د ضلالت اختیار صرف او صرف د رب العالمین سره دی په دې باب کې الله سبحانه وتعالی هېچا ته اختیار نه دی ورکړی حتی چې خپل نبي ته اختیار نه دی ورکړی د دې وجې نه د دې کائناتو د بچو ورکول نه ورکول صحت او بیماری او دغه رنګې غریبي او نیستي او مالداري خندا او جړه یخني او ګرمي د دې واک او اختیار صرف او صرف د رب العالمین سره دی ذکر ورپسې آیت کې به بیا وي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیس لک من الامر نشته دی ستا دپاره ای نبي د کار د دې کافر نه شرطي اختیارم نشته ستا دپاره ای نبي د کار د دې کافر نه اختیارم منه ستا په اختیار کې دا نشته دی څه منی دوی له سزا ورکول یا دوی هلاکول که ته دوی ته خیرې کړې نو دا خیرې مه کوه الله ته دا خبره خوښه نه ده الله ته پسند نه ده داسې سوچ مه کوه دا د الله فیصله ده الله په اختیار کې هر څه دي او یتوب علیهم تر دې چې الله په دې باندې مهرباني وکړي توفیق د توبې ورکړي په ایمان ورکولو سره په ایمان راوړلو سره او یعذبهم یا الله تعالی عذاب ورکړي دوی لره ځکه فإنهم ظالمون یقینا دوی خامخا ظالمان دي نو چې هر کله دوی ظالم دي نو ظالم مستحق او حقدار د دې دی چې هغه له عبرتناکه سزا ورکړي شي وجه دا ده چې لأن الله لا يحب الظلم والظالم الله رب العالمین ظلم ډېر بدي شي ظالم هم نه دی خوښ او دغه رنګې ظلم هم نه دی خوښ د دې وجې نه دا خبره یاد ساته چې د ظلم سزا او د هغې تعذیب ډېر ژر په دنیا کې ملاویږي چا چې څه قسمه ظلم وکړو ډېره نغده سزا ورته ملاویږي حدیث کې راغلي حدیث قدسي کې الله رب العالمین فرمایلي دي یا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا فيما بينكم ای
بندگانو ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی، ما په ځان باندې دا لازم کړی چې زه به ظلم نه کوم، سره د دې نه چې الله قادر دی تاسو هم په خپل مابینځ کې په یو بل باندې ظلم نه کوئ. ظالم له الله سبحانه وتعالی سزا ورکوي، ځکه د سزا مستحق دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او خاص الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې هغه په اسمانونو او په ځمکه کې دی. دا لله کې ډېر تخصیص مرادي، ان لله ملکا و ملکا و عبیدا و استحقاقا و اختصاصا. معنی دا چې دا هر څه د الله په اختیار کې دی، دا ټول چې نظام د رب العالمین دی، او د اسمان او ځمکه کې چې څه دي دا د الله عبید او د الله مرایان او غلامان دي. نو زما ستا بدن هم د الله دی، هر څه د الله دی، نو موت هم د الله یو. نو که الله په موت باندې بیماري راولي، الله مکه که الله رب العالمین په یو بدن کې کینسر راولي، که ګردې وله پیل کوي، که الله سبحانه وتعالی یخني او ګرمي راولي، بس دا د الله امانت دی. الله چې څه کوي لکه یو زمیندار چې فصل کرلی بس هغه پکې خپله خوښي، که کوم جوار او کومه ټانټه ترې راپرېږدي او کومه که په پټي کې ولاړه پرېږدي، په هغه باندې څوک اعتراض نشي کولی. نو ځکه رنګې الله چې په موږ باندې کوم حالات راولي بس د الله اختیار دی چې څه الله کول د الله په فیصله باندې راضي اوسېږه. دا ډېره ناشنا ذهنسازي ده. که دا عقیده دې جوړه شوله نو یقین وکړه بیا به په ډېر غټ مصیبت باندې به هم ډېر صبر کوې. خو موږ اکثر دې خبرو ته پام نه نو معمولي غوندې د غاښ درد چې راباندې راشي بس بیا جزې پدې شروع کړي او چغې وهو دغه رنګې صبر نه کوو. دې آیت کې څنګه ناشنا ذهنسازي ده، هر څه د الله دي. نو د دې وجې نه چې هر کار څه الله دي، نو که الله تاسو له فتح درکوي، که الله تاسو له شکست درکوي، ګورې دې کې د نبي اختیار نشته دی، دې کې د ولي اختیار نشته دی. او دغه رنګې په دغه جنګ احد په موقع باندې څومره غټ غټ صحابه اولیاء الله موجود دي چې په مخ د ځمکه باندې د انبیاو نه وروسته بهترین مخلوق دی، او په خپله ځاني کې پیغمبر موجود دی، لیکن الله رب العالمین خوښه نه وه نو الله یې څه مرګ او ژوبله راوستله. نو دې وجې نه که دا اوس الله سبحانه وتعالی ټیک ده دا یهودو او د نصاراو په لاس باندې دا غریبانان فلسطینیان وخي، دې کې د الله رب العالمین څه حکمتونه دي. کنې ما ورته به دومره نه خفه کېږي څومره چې الله په خپل بنده باندې خفه کېږي. زما او ستا هغومره چې کوم دی شفقت او مهرباني نشته دی، زما او ستا چې کوم دی هغومره رحم نشته. ما ورته نه که چېرته نږدې رشته دار وفات شي یو ورځ دوه ورځې چې کوم دی غم وکړو بې قرارې ښه روټیګانې خورو خنداګانې کوو، په درېیمه ورځ نه بې سهیري. الله سبحانه وتعالی په یو بنده سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي. خو د دې باوجود رب العالمین د یهودو ظالمانو په لاس باندې چې دا فلسطینیان وخي او دغه رنګې دا کونډه رنډ او دا ماشومان یتیمانان او دا معمر او دا بوډاګان، دې کې د الله حکمتونه دي چې د انسان عقل په هغې باندې کار نه ورکوي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او خاص الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې هغه په اسمانونو او په ځمکه کې دی. یغفر لمن یشاء، پس الله تعالی بخښنه کوي چاته چې وغواړي، څوک چې د مغفرت او د بخښنې اهل او لایق وي. ويعذب من يشاء، الله تعالی عذاب ورکوي چاته چې وغواړي. والله غفور رحیم، الله تعالی بخښونکی او رحم کوونکی دی. هر کله چې هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی نو هو المتصرف فلا معقب لحکمه، الله واک چلوونکی دی، الله فیصله څوک نشي کینسل کولی، د الله په فیصله څوک اعتراض نشي کولی. ولا یسأل عما یفعل، الله چې څه کوي څوک اعتراض تپوس نشي کولی. بس الله سره چا دا حق نشته دی چې دا دې ولې داسې کار وکړو، او ولې دې چې کوم دی دا پلانې مړ کړو، او ولې دې په ده باندې دا مصیبت او دا ستونزه راوستله. نو زموږ دپاره په دې کې دا ذهنسازي ده چې په حالاتو باندې صبر کول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو دغه رنګې عقیده او داسې نظریې او یقین جوړ کړي څنګه چې دې آیاتونو کې رب العالمین ذکر کړی دی. رب العالمین یو ورځ به زموږ خامخا وژني، زموږ دې بدنونه به زموږ د سر او د روحونه به تې وباسي. یا الله هر کله په کوم ورځ باندې په کوم وخت باندې چې ته موږ وفات کړې او موږ ته ملک الموت رالېږي رب العالمین چې دغه ټیم کې ته زموږ نه راځي. یا رب العالمین چې ته زموږ نه راځي موږ ته به د جنت ولو د زیري ولا ملایکې په دغه وخت د نظر او ځنکدن کې راولېږه. یا رب العالمین په دې وخت کې فتنې ډېرې زیاتې دي، ډېرې ناشنا فتنې دي د موبایل او د جوال او په هغې کې د قسمه قسم بې حیانې. رب العالمین د هغې نه د تمام امت مسلمه حفاظت وکړه. یا الله زموږ د بچو، زموږ د زامنو، د نونو، زموږ د کشرانو مشرانو، زموږ د نارینو د زنانو نه رب العالمین دا فتنې ختمې کړه. یا الله د دې بې حیې او د دې فحشا نه حفاظت وکړه. یا الله دا یهودو نصاراو ته نقل کړه. رب العالمین دا یهودو نصارا د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې وخوه. دوی په دې خپل اقتصاد او په دې خپل اکانومي باندې ډېر غرور او فخر کوي. رب العالمین دولت فاسد او کوټه کړه. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واسقط طياراتهم ودمر ديارهم. اللهم أذل الكفر والكفار. اللهم أذل اليهود والنصارى. رب العالمين أمة مسلمة بعد رحمته وصلى الله.